دوا کوه چې د نظر نه شو. مورې لوښي یوسم. او بچی یوسه. خورې انګور مې یوازې ښایسته نه ده، پوره شپاړسم پاس ته شپاړسم پاس د خیره. ښه مورې یو خبره درته وکړمه، په ډېر ښایست یې مه نازېږه، د کور کار پې کوه چې لږه دمه شي. خور خبره خو دې سمه ده، خو کله کار نه دی کړی، پلار کړو خو نوکران وو. هغه کیسې هلته پاتې شولې، دلته ولې نوکران نه شو ساتلی. سبا له څه خواږه پخلي له ورکړه چې لاس یې ازاد شي. هاو که نه که نیاز بي نه دی کړه لکه د ګلپري ترور به پتنوس کې بوله تیاره ورکړي. یو خو چې دا خلک مبارکۍ له راځي سم یې ران د میلې څاروی جوړ کړی دی، یو به راځي او زه به ورته تیارېږم، سم یې ستړې کړم. شکر نه وباسې چې تا ته هم څوک ګوري. څه مطلب؟ نه دا تا ته زه څه ښکارم؟ زما مطلب دا دی چې تماشې دې کېږي، بسې لږ زما زړه نه هم تپوس وکړه چې ته څه یې، ته زما د خوبونو شهزادګۍ یې. دا دومره نوې خبره دې څنګه وکړه؟ که خدای مې نه غلطوي نو دا خبره چې ده د دنیا چې کوم لومبی عاشق و که نه هغه خپلې معشوقې ته کړې وه، او هسې تا به دا خبره څومره خلکو ته کړي. یا الله زما دې توبه دا څنګه زمانه ده، نه په دروغو خلاصېږي او نه رښتیا ویلی شي. رښتیا حقیقت خو دا دی ناصره، چې ستا مینه ستا خلوص ته یو داسې رڼا یې چې زما ټول ژوند یې روښانه کړی دی. چې پلوشې دا زموږ د ژوند ابتدا ده. ستا زما ماحول کې ډېر فرق دی، خو زه به خپل پوره کوشش کوم چې ته ما نه خفه نه شي. او زما د ژوند مقصد به دی چې په دې کور کې د نوي فکر رڼا جوړه کړم. ځه اوس رڼا پکې راوله. شابه. لوڼه څومره خوږې وي، پلوشه د خپل کور شوه، خو د هغې د یادونو وږمې چاپېره خورې دي. زما د کور انګړ خالي خالي ښکاري. ممې دې حالت په واقعیت ته وګوره څومره ګراني شوه، او ته خوشحاله نه یې چې د یو کس خرچه کمه شوه. زه خو وایم چې بچت دی بچت. بچې ته زما د زړه نه څه خبرې، زه خو وایم چې ما دا ټوله دنیا د خپلې لور نه لوګې کړې وې. ما هم د خپلې لوره بېوسه سترګې نه هېرېږي، خو ښځې شکر وباسه چې خپل فرض مو پوره کړ. زویه بچی داسې کار وکړه چې د خور د نمبر دې میلاو کړه، چې دا مور دې ورسره خبرې وکړي چې زړه یې لږ په ځای شي. زه وختي راسې لګیا یم، خدای نمبر بند دی. بابا جی بچې زه خو وایم چې نن به ډینر بهر وکړو، پلوشه پاپي او ناصر لالا به هم راوغواړو، ډېر خوند به وکړي. خو یو خبره ده چې د یو کس خرچه به زیاته شي.